په هفته کې څو ځل کوروالی کول پکار دی چې په هغې سره د ښځې او خاوند یو ښه زندګي تېره شي او هغوی جسماني او بدني تکلیف هم محسوس نه کړي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. قدرمنو، ځینې ملګري موږ سره په خپل چینل کې داسې هم دي چې هغوی ودونه نه دي کړي، نو هغوی اکثره وخت د داسې پوښتنو او د داسې خبرو په باره کې موږ ته کمنټس کوي. نو تاسو سره دا معلومات ځکه شریکول ضروري ګڼم چې زموږ ستاسو په معاشره کې اکثره وخت څوک داسې خبرې نه کوي او داسې خبرې شرم ګڼي، خو نن سبا داسې وخت دی چې پکار ده په داسې خبرو باندې ځانونه پوه کړو، ځکه چې که په داسې خبرو ځانونه پوه نه کړو نو یو لوی نقصان هم انسان ته رسیدلی شي. په یاد ولرئ چې کله هم یو انسان واده وکړي، یعنی یو سړی واده وکړي، یو ښځه او سړی واده وکړي او د دغه واده لومړو ورځو کې سړی په ځان باندې نه پوهېږي، هغه هر وخت همدغه مباشرت همدغه کوروالی کوي. نو د دې ځینې وخت خو انجام داسې شي چې سړي ته ډېر زیات نقصان رسیدلی شي، ځکه چې دغه کوم طاقت د انسان نه خارجېږي نو دا یو ډېر په مشکله سره د انسان په وجود کې جوړیږي. پکار دا ده چې هفته کې 2 یا 3 ځل په ټوله هفته کې دغه مباشرت دغه کوروالی وکړی شي او په دې کې د زیاتي نه کار وانخیستل شي، نو بیا به هلک او جینۍ یو ښکلې او ښایسته زندګي تېروي. خو د دې نه کم ځکه نه ده پکار چې ښځه او خاوند چې دي د دوی ترمنځ داسې یو رشته وي چې ښځه خپل خاوند ته هېڅکله هم دا خبرې نشي کولی چې پکار ده خاوند ورسره داسې کار وکړي، ځکه چې عموما زموږ ستاسو پښتانه یا پښتنې ښځې هغوی د دې خبرې اصرار یا د دې خبرې غوښتنه نه کوي. نو پکار ده چې د دې ضرورت خیال وساتل شي او 2 یا 3 ځل دغه کوروالی وکړی شي. ځینې کسان زموږ په ویډیوګانو باندې داسې کمنټونه کوي چې ګینې دا ښه ویډیوګانې نه جوړوي. نو قدرمنو، دا داسې معلومات دي چې موږ تاسو ته د ستاسو د علم اضافه کولو په باره کې دا ویډیوګانې جوړوو، ځکه چې نن سبا اکثره کوم ځوانان دي، هلکان دي، هغوی په انټرنیټ باندې مختلف قسم ویډیوګانې ګوري او هغوی غلط تعلیم اخلي او خپل ځانونه کمزوري کوي، ناروا کارونه کوي. نو دغه کارونه نه ځان وساتئ او د خپل واده دپاره خپل ځان محفوظ وساتئ.